ګرانو اورېدونکو ښې چارې سلامونه نیکې هیلې پیرزوینې په بنو کې پښتني لویه جرګه یو ډیر تاریخي ګام دی. په دې هکله موږ یو پروګرام کړی وو. د دې پروګرامونو په لړۍ کې نن موږ دویم پروګرام کوو. د دې وراسه دپاره موږ نن بلنه ورکړې ده د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي سکرټري اطلاعات پخوانی سناتور رضا محمد رضا ته. رضا لاله په پروګرام کې ښه راغلاست درته وایو. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ، الله د مل څه. مننه ډیره. رضا لاله، تاسو مخکې هم جرګې کړي دي په کوټه کې د پښتنو په اهمو قومي سوالونو باندې. ډېرې کامیابې جرګې وې، دا دواړه جرګې چې وسولې. په پاکستان کې موږ د جرګې په نامه باندې نور هم داسې هغه لیدلي دي اجتماعات وینو. هغه په اصل کې یو سیمینار وي یا کانفرنس وي، خلک وایي دا جرګه ده. نو هیله ده چې په بنو کې دا پښتني لویه جرګه چې کله کیږي نو خلک به د دې په معنا هم پوه شي، د دې په جوړښت به هم پوه شي، د دې په موخو او په اهدافو به هم پوه شي. نو رابسو اولې پوښتنې ته، هغه دا ده چې له کوم راهیسې چې پاکستان جوړ شوی ده، د پاکستان لا یو کال نه و پرنو د بابړې پیښه وسوله پښتنو سره. بیا دغه 4 کاله پښتنو ښه روز نه دلدلي. خو په دې 4 کالو کې که موږ وګورو قدم پر قدم پښتنو شهادتونه ورکړي دي، په پښتنو باندې بمبارۍ شوي دي، د پښتنو قتل عام شوی دی، یعنی جینوساید شوی دی په دې کې. نو له بابړې رانیولې بیا د ملي شهید عثمان لالا تر شهادته پورې زموږ سیاست یو ډول د فاتحو رنګ واخیستو، یو ډول ډیر د معذرت چې موږ وایو چې اول ورته خواست کوو چې مم وژنه، بیا چې مو مړ کړي بیا موږ ورته وایو چې پر لته مو وهلی وي چې زموږ اف آی آر درج کا، چې اف آی آر درج کې هغه معلومه نه وي چې هغه قاضي هم دومره ازادي لري یا هغه جج یا عدالت ازادي لري چې بیا هغه اف آی آر هم پسې ورک شي. نو 9 کاله موږ په دې تیر کړو. خو دا د کام مطالبه هم و، غوښتنه هم و، د حالاتو تقاضا هم و چې یو داسې د پښتنو یو لوی جرګه وشي چې په هغه کې پښتانه خپل قومي سوال کښېږدي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا په لومړي ځل باندې پښتون د یو ملت په توګه باندې د پاکستان ریاست ته خپل قومي سوال ږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو زموږ وطن خو پښتون افغان وطن، دا زموږ تاریخي لرغونی افغانستان، زموږ لرغونی پښتونخوا، دا زموږ ټول ولسونه، زموږ قام پښتون افغان، دا خو د جرګو وطن دی. زموږ د جرګو او موږ قام هم د جرګو قام دی. او دا زموږ تاریخ اوسېدلی دی چې موږ ډېرې لویې سترې فیصلې په خپلو جرګو کې کړي دي. او دا زموږ ویاړ هم دی چې زموږ قام د نورو قومونو سره په دغه حواله ډېر مختلف دی چې موږ د خپل وطن مالکان یو، موږ سیالان یو، موږ ملکیت لرو. موږ د وطن هر پښتون، هر افغان په دې خپل پراخ وطن کې خپل برخه لري، د قبیله، د خاندان، د کلی. او بیا دا زموږ جوړښت داسې دی چې موږ ټول برابر یو. دا چې زموږ تاریخ دی چې هغه موږ مشهور بادشاه و بالو لودي، هغه به پر ځمکه کښېنستلی بادشاه به و، لیکن دی بل ټولو پښتنو افغانانو سره به دی د برابر پر بنیاد کښېنستلی. او هغه په دې چې افغان یو هم تر بل بالا نه دی، او دا برابر قوم دی، برابر خلک دي، او بیا دوی په صلاح او مشاورت خپل د وطن فیصلې کوي. نو اخو زموږ تاریخ دی. او دا تاسو وینئ چې هر واقعیت وسی، یو لوی ستونزه وسی، یو لوی پیښه وسی، بیا پښتانه جرګې کوي. دا جرګې که څه هم دلته د استعماري واکدارانو
تر ټولو لوی گزار زموږ په دې نظام هم کړی دی. زموږ د جرګو په مقابله کې سرکاري جرګې را جوړې کې زموږ د قومي مشرانو چې د قبیلو د ولسونو به د هغو په مقابل کې نورو چاته چې د ده سره به همکارانو د ده به علایقارو هغو ته دا مغول هم کړي دي، فرنګي هم کړي دي، هغو ته به سندونه ورکړه او هغو به بیا د کام د وطن په ضد او د استعماري پردې واکدارانو په حق کې به هغه کولې. خو بهر صورت جرګې زموږ په وطن کې ختم سوي نه دي. د کلي پر سطح هم دي، د قبیلې پر سطح هم دي، د علاقو د سیمو د ضلعو پر سطح هم دي. په خپل آپس کې چې زموږ یعنې پیښې وسي، مرګونه وسي یا تضادات راسي پر سیمو پر نورو واقعاتو هم جرګې روانې دي. بیا زموږ د مملکت جرګې هم دي. تاسو وینئ چې د میرویس نیکه په زمانه کې هم تر هغه پخوا هم ډېر په هر دور کې بیا ګوا د احمد شاه بابا د لوی افغانستان جوړ شوی دی. دا د جرګې په فیصله کې دا پریکړه وسوه، 9 ورځې خلک ناستو په کندهار کې او ډېر باسونه ډېر هغه اوس به پریکړې وکړي، فیصلې وکړي. دا د زموږ تاریخي وطن افغانستان جوړ شو په 1940 کې. دا د تر اوسه پورې هغه روان دی. بیا افغانستان خپل هم دا لوی یو تاریخ دی چې زموږ ډېرې فیصلې چې دي هغه د مملکت پر سطح هم په جرګو کې سوي دي. موږ جرګه زموږ خپله د آئین جوړونکې آئین ساز اداره هم ده. بیا چې غټې پیښې مملکت ته پیښې سوي دي د قوم د پښتون افغان په سطح نورو ملکو سره زموږ ستونزې راغلي دي، پر موږ تیری سوی دی. نو بیا که موږ ازادي جګړې کړي دي، کم نورې مبارزې کړي دي، کم بیا د مملکت د نظام د جوړولو د سازولو فیصلې کړي دي، هغه هم په جرګو کې کړي دي. خو ستا اوس دې ته راځو چې بده مرغه زموږ دا لوی ملت، دا زموږ باتور ملت ویاړلی په تاریخ کې ډېر سرلوړی دی او موږ ویلی سو په دعوا سره چې یو ملت څورې قدیم دی، لرغونی دی، زموږ د غوري یو او بیا د چا څومره قهرمانۍ دي زموږ تر هر چا ډېرې دي، کمې نه دي په تهذیبونو کې هم په تمدنونو کې هم. لیکن دا هم یو حقیقت دی چې موږ پر داسې چوک پر داسې سیمه پراته یو د کورې د ځمکې د دې سیارې چې پر موږ باندې یرغلګر راځي له هره لوره او بیا پر موږ تیر سوي دي. په هغه کې موږ دا لوی کمال خان شیرانی خبره ده چې موږ په دې کې د جنگ میړني مړونو خو جوړ سوي یو، لیکن یعنی داسې موقع موږ ته نه ده پیدا سوی چې دا زموږ وطن موږ جوړ کو او تعمیر یې وکړو، ترقي یې وکړو، یو نظام یې جوړ کو او د خپله ټولنه له دې ټولو ستونزو له مشکلاتو خلاصه کو. لایق صاحب سی وایي چې دا زموږ تقدیر دی چې په وینو کې مزل وهو، یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو. دا حالت سره مخامخ یو. نو بیا مننه رضا لالا، دلته یو پوښتنه ده، د تاسو ډېر زبردست رڼا ور باندې واچوله د جرګې په تاریخي هغه باندې. راځو دې جرګې ته، د بنو جرګې ته راځو. هغه دا ده چې په دې کې تاسو به چاته بلنه ورکړې وي، په دې کې به د قوم استازیتوب څوک کوي، یعنی او خصوصا په دې کې به تاسې میرمنو ته بلنه ورکړې وي، په دې کې به ځکه دا 21مه پیړۍ ده. خود نو زموږ خو خواهش هم دا دی او هغه موږ پریکړه هم دا ده چې زموږ وطن چې د کومو خلکو جوړ دی، زموږ ولسونه څنګه دي، دا زموږ د کام جوړښت د دې د هرې سیمې، د هرې علاقې، د هرې پیشې، د هرې طبقې خلکو ته موږ بلنه ورکو او دا جرګه دورې په حقیقي معنا باندې چې قومي جرګه ځینې جوړ کړو چې دا زموږ د ټول وطن د ټولو خلکو د ټولو ولسونو نمایندګي وکړي او په هغه کې زموږ ټول سیاسي ګوندونو ته به موږ ورکوو. موږ به د هرې علاقې ټولو قومي مشرانو تر کو چې دا اوس هم په خپل ټولنه کې د قبیلو مشري کوي. بیا ډېر زموږ قومي شخصیات دي، کاغه امینیز دي، کاغه امپیز دي، کاغه سینیټرز دي، کاغه ناظمان دي چې د ولس قسمه نمایندګي کوي یا دغه
زموږ د هرې کلي مشران معلوم دي، حتی پر سطح د خاندان پر سطح کوشش کوو چې ټول او بیا نو دا خبر هم صحیح ده چې موږ په خپل وطن کې صحافیانو ته ورکوو، موږ به ډاکټرانو ته ورکوو، موږ به وکیلانو ته ورکوو. موږ ورکړی دي زموږ په پلان کې پروګرام کې ستا موږ دعوتنامه به دې ګردو ته ورکوو، د خپل وطن تاجرانو ته به ورکوو، دانشورانو ته به ورکوو. او ستا سوال بالکل زموږ په وطن کې د دې داسې هغه ستا زموږ په خوندو کې هغه د تاسو وړاندې لوړی ګوري چې موږ دعوت نه ورکوو، هم دا به راځي. داسې موږ ډېر په وطن کې هغه لرو چې د ښځو نمایندګي د خوند کولی شي او موږ به هغو ته نمایندګي ورکوو. نو په څورې سطح یې ورکوو، څورې شمېر به وي، دا زه نشم ویلی، خو زموږ په جرګه کې به د خوندو نمایندګي خامخا وي، ارومرو به وي. دا د دې به انتظام کوو او پر مخ به هم دا په دا څو ورځې چې پاتې دي داسې لکه دا ستاسو چې څنګه سوالونه وي یا موږ توجه یو هغه ته واړوو، یو ډېر اهم پیشې ته یا طبقې ته، هغو ته به لکه تاسو وایئ چې ښځو ته به ورکوئ، دغسې که بل یو زموږ پاملرنه وسي نو انشاءالله بالکل به کوو. ځکه چې زه د افغانستان په لوی جرګې کې زه شامل وم، ما له ملګرو ملتونو سره کار کوو، یعنی په ډیر جهادي ماحول کې په ډیر مذهبي خلک ول، لکه پروفیسر رباني وو، سیاف وو، کشاف وو، دا ډیر غټ غټ علما وو او دوی د موډرنیزم په ضد باندې ډیره اوږده جګړه کړې وه. خو دا د دې د افغانستان د اساسي قانون د لوی جرګې یوه ډیره لویه کامیابي دا وه چې په دې کې د افغانستان د هر ځای میرمنو برخه وکړله او دا دې جرګې دا فیصله وکړله چې د افغانستان په پارلمان کې به 100% حصه چې ده دا به د ښځو د میرمنو لپاره وي او په اوپن میرټ به هم دوی راځي، خو دا 100% چې دی دا به صرف میرمنې وي. نو په هغه جنگي ماحول کې میرمنې نمایندګي کولی شي، نو د بنو په جرګه کې خو په کار دا ده، ځکه چې اوس موږ اورېدلي چې په سیمه کې د میرمنو یو تنظیم هم شته، د واک په نامه باندې به په پی ټي ایم کې میرمنې ډېر اکټیو وي، او بیا پښتونخوا ملي پارټۍ خو یو پروګرسیو پارټۍ ده. نو موږ دا هیله کوو چې د ښځو ښه غوښنه نمایندګي وي په دې کې. بیخي په موږ باندې دغه هر وخت تنقید هم سوی دی او موږ ته یا له موږ غوښتنه هم سوې ده پښتونخوا ملي پارټۍ څخه په د نورو مبارزو کې هم زموږ په نورو غونډو کې هم په کانګرسونو کې هم زموږ بیا دغه نه چې موږ یو هغه کوو، یو د احتجاجي تحریکونو کې موږ سترې اجتماع دي لکه د ملي شهید په حواله هم زموږ ډېرې درنې غونډې او احتجاجي مظاهرې او اجتماعات وسو، په هغه کې هم ګډون هم سوی دی او غوښتنه هم بله موږ کېدله چې په کار چې په هر جلسه کې په هر غونډه کې په هر هغه کې د خوندو نمایندګي وي. نو په دې جرګه کې دا خو د قوم جرګه ده، موږ هم دا وایو چې زموږ د قوم یو برخه، یو پیشه، یو طبقه، یو سیکشن، یو یعنی کشر هم له موږ پاتې نه شي، موږ هغو نمایندګي وکړو. نو دا ستاسو غوښتنه به انشاءالله پر کوو، په فضل د خدای ده به پر کوو. مننه ډیره. راځو د جغرافیه سوال ته. پښتانه له ډېرې زمانې په دوو برخو کې تقسیم دي، په آزاد او محکوم وطن کې، په آزاد افغانستان او محکوم افغانستان کې. بیا د محکومه برخه نور مزید ویشل سوې ده، اټک میوالي چې دي په پنجاب کې پرتی دي، جنوبي پښتونخوا په بلوچستان کې ده، شمالي پښتونخوا هغه قبایلي خو یو ډول نه یو ډول په ډېر متنازع ډول باندې دوی سره یو کړل. بیا پښتون په کراچۍ کې پروت ده، په پنجاب کې پروت ده. د دې سوال د حل دپاره به جرګه کوم وړاندیز کوي؟ دا به د جرګې ګډونوالو ته د منلو وړ وي یا به دوی د دې دپاره هڅه کوي؟ دا ستاسو په پلان کې په ایجنډه شته؟ ګورې دا موږ چې دعوتنامه کړې د بلنلیک چې موږ کړی دی، موږ داسې په ډېر احتیاط کړی دی او په هغه کې موږ توجه راګرځولې ده د هر چا د ټول چې موږ څوک راغواړو هغو ته موږ د خپل وطن یو هغه وړاندې کړی دی، یو تصویر وړاندې کړی دی او هغه دا دی چې پاکې دا خبره تر ټولو یعنی احمد چې زموږ دا کام تقسیم دی، زموږ کام تشخص نه لري، زموږ کام ملي وحدت نه لري. موږ په دې وطن کې
لکه څنګه چې یو هغه سي تقسیم یو چې لوی وطن پرنګي استعمار تقسیم کی په ډیورن کرښه باندې بیا غل مر سره دا ظلم هم وکړ چې دا محکوم کړی وطن بیا د ملي تشخص د وحدت ختم کولو د لخپل تاریخ لخپل وجود بیگانه کولو هغه بیا په نورو برخو کې تقسیم کی او داس په پردیو ګمراکون نمونو په غیر تاریخي نمونه و بالداد ګوره جنوبي پښتونخوا ډیر تاریخي زراو کلوز موږ خاور د موږ وطن دی دا پښتون افغان وطن دی لیکن په دې بریټیش بلوچستان برتانوي بلوچستان پر کښې شولې دا زموږ لوی مرکز چې هغه زموږ د ګندارا د تهذیب لوی هغه د ناوا ده او زموږ د تاریخ یو ډیر لوی یعنی نشان دی او زموږ د تاریخ یو ډیر لوی پړاو دا غي څرګندېږي هغه ته فرنټیر به سرحد صوبه به ورته نارت ویسټ فرنټیر به ورته وایي او دغه سي دا چې زموږ منځنۍ پښتونخوا د دې ته به ټرایبل ایریا ویل بالکل معنا دا سیاسي دا خو داسې واشي خلک دی به تهذیب به تمدن خلک دی یعنی لکه د افریقیس هغه به ښکارا کول دا به ټرایبل ایریا قبایلی علاقه کله به علاقه غیر بلله او دغه نمنه لکه زموږ د وطن ډېری تاریخي برخې دي اټکو میوالي د زموږ بیلې کې نو هغه خو زموږ بیا دغه مسله تر اوسه پورې زموږ د کمزوري او زموږ د بدمرغي او زموږ رضا الله تاسو د اټکو میوالي نمائندګانو ته بلنه ورکړې ده یا به ورکوي بالکل به د اټکو میوالي نمائندګان به خامخای او هغه کې پښتانه پښتو ویونکي خلک دا هغه پکې وجود لري خټک دی حالت بني خیل خټک دی هغه حالت وجود لري نیازیان دی هغه به خامخای کې پښتو بایللې وي موږ خو په دې محکومي کې په غلامي کې زموږ ډېری سیمې د تاریخ زموږ دي چې یا موږ سیمې بایللې دي یا په خپل زموږ وطن سره برخې دي یا هم د هغو زبانونه بایللې دي هغه زموږ دپاره بده خبره نه ده خو زموږ به بالکل بده خبره دا ده چې زموږ وطن تقسیم دی او موږ به وطن ټولې برخې په خپل یو متحده قومي نماینده صوبه کې چې هغه یا افغانیه وي یا پښتونخوا وي یا پښتونستان وي چې هغه باندې زموږ د ملي تشخص اظهار وسي نو موږ به جرګې ته لکه موږ دا نور مسلې ویلي دي چې 40 کاله کې د زموږ وطن له ډېرو لوی تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شو په موږ باندې یو بدترین د دهشتګردۍ یو غیر اعلانیه جنگ مسلط سو چې موږ په لکهاو په تعداد کې په دې کې قتل سو زموږ د وطن تاریخي زموږ وراثتونه چې دي دا تباه سو زموږ وطن په کندراتو بدل سو پایدرو بدل سو موږ بازارونه ړنګ سو دا چې تاسو ګوري چې څنګه یعنی آزاد افغانستان کډواله سو حیدره سو د شارونه په بارود وال وزول سو او په لکاو خلکو قتلونه وسو او موږ په لکاو خلکو مجارتونه وسو دغه حالت په دې محکوم وطن کې وسو دا زموږ ټول تاریخي مرکزونه دا ډنګ سو زموږ بازارونه سلاو کلو زموږ تجارتي مرکزونه وانه زموږ وران سو میرا شاه ورام سو میرالین ورام سو میرا اغا لنډ کوتلو باړاو مالکانډو څه زموږ مرکزونه دي دا یعنی وال سو بیا زموږ په لکاو خلک د منځنۍ پښتونخوا څخه خپل کور د آی ډی پیز په نامه د خپل کور په زور رابال کړل سو بیا د دوی کورونه د لکاو په تعداد وس دا جوړیږي چې زموږ کورونه موږ کلاوي دا ونړول سوی تر اوسه پورې زموږ خلک له خپل کورو ته واپس وی نه دي موږ دا هغه کړي چې تر اوسه پورې په زراو خلک زموږ ورک دي لاپته دي په ټارچر سیلونو کې بغیر به مقدمات او ماورای عدالت کیسونو کې دوی یعنی گیر دي یا مړسوي دي یا تر اوسه پورې ساتل سوي دي په ټارچر سیلونو کې زموږ له دوه ټولو مسلو سره وا موږ دا غوښتنه کړې ده لدې خپل کامل خپل ولسه چې د وطن په دې حالاتو باندې پکار دي چې موږ جرګه دا ټول شان باس کې چې موږ نه دی وړاندې کړی زموږ خلک باغه باس کوي چې جرګې لراسي او دوی ته به دا حق حاصل وي چې کومه مسله د کام د پاره ټولو ځا اهمه بولی د هغې بدای ور اظهار کوي ور وجرګه په هغه باس کوي چې د امر ته توجه کړي ده هغه به هم وي په هغه کې د ملي تشخص مسله د زموږ په وطن د جنگ بندولو مسله زموږ پر وطن باندې زموږ د ورکو خلکو را پیدا کولو مسله زموږ د بې کوره خلک بیرته کورونو ته واپس کولو مسله زموږ د ړنګ سوي تباه سوي ښارونو د بیا آبادۍ مسله زموږ خلکو ته څونه لوی معاشي تاوانونه د عربا او روپۍ
رسیدلې دي د دې خپلو تاوانونو مسله او بیا دا چې زموږ د وطن د قدرتي وسایلو چې څنګه لوټ روان دی دا چې نیولې سوي دي زموږ دریابونه د هغو اوبه د هغو بجلۍ دا چې زموږ ځنګلونه دي ګوره زموږ ډېر تاریخي ځنګلونه دي د ډېرو قیمتي درختو د نښترو د دیارو د شونانو د ونو سوري قیمتي زموږ درختې دي موږ ځنګلونه ټول یعنی چې یو درخت دا هغه په سلاو کلو لویږي دا تباسو او زموږ ګیسونه نیول سوي دي زموږ پټرول نیول سوي دي زموږ کویلې زموږ زمرود زموږ کرومایټونه زموږ بیا نن سبا ډېر د جدید عصر ډېر قیمتي مدنیات دي پر هغو باندې اوس لوټ روان دي په دواړو لاسو موږ به دا مطالبه هم وړاندې کوو خپلو خلکو ته دا مسله هم چې موږ د خپلو وسایلو دفاع وکړای سو د قوم په حیثیت او بیا دا نورې خبرې چې خپل ژبه هم وساتو خپل ملي وحدت هم وساتو او بیا د آزاد افغانستان د هغې د ملي استقلال د ازادۍ او د خاورې د تمامیت او هلته د یو داسې نظام چې هغه زموږ د افغان ولس د خپلې خوښې او هغه یو د نړۍ د معیار مطابق زموږ خپلې ملي ادارې زموږ د سټیټ ادارې زموږ ملي پوځ زموږ ملي پولیس زموږ پارلمان او زموږ آئین او زموږ قانون دا هر څه چې دي دا بیرته بحال سي دا ټولې خبرې به په جرګو کې په جرګه کې به راځي درې ورځنۍ جرګه ده موږ به کوشش کوو چې له سهاره تر ماښامه دا خلک ته موقع ورکړو چې هغه هم خبرې وکړي او بیا ګډې فیصلې وکړي او پر مخ لاړ شو. مننه ډېر. د پښتنو پرزیکیوشن په د اقتصادي کلابندۍ په شکل کې دلته روان دی له ډېره وخته. په هغه کې درې څلور ډېرې غټې مسلې دي. یو دا ده پکښې چې د پنجاب چاونۍ دلته په ډېره ناروا توګه بلا ضرورته جوړیږي د سوات په مځکو باندې د وزیرستان په مځکو باندې د جنوبي پښتونخوا په مځکو باندې دغه چاونۍ چې دي هغه د یو مافیا یو د یو قبضې شکل یې اخیستی دی چې د قبایلو مځکې قبضه کوي. بیا د دې زیږنده دا ده چې دلته پاټکونه دي دلته زنځیرونه دي دلته خلک تنګوي. له دې سره د کلابندۍ دویم شکل چې دا هغه دا ده چې د پښتونخوا وطن کې ډي انډسټریالایزیشن شوی ده پر صنعت باندې یو ډول نااعلان شوی بندیز لګېدلی ده. دلته برېښنا نشته دلته لوډ شیډینګ ده دلته پر وسایلو باندې قبضه ده حالانکې دلته هیومن ریسورس هم شته دلته منرلز هم شته دلته انرژي هم شته هر څه شته. درېیمه ستونزه چې ده هغه د اغزن تار ده. د افغان وطن تر په منځ کې په 21مه پیړۍ کې دوی اغزن تار وغځاوه چې دلته دوی د تجارت مخه هم ونیوله کوم تجارت چې په کېدو د هغه مخه هم ونیوله د پوندو مخه هم ونیوله د حیوانانو د مرغانو د ځناورو مخه هم ونیوله چې دا بیخي د منلو وړ نه ده. درېیمه ستونزه چې ده هغه دلته له چاونیو سره دلته په ډېر لوی شمیر کې د دنیا بدمعشان چې دي هغه دوی پخوا هم راوستي وو دلته د پښتنو مرګونه ورباندې وکول بیا یې په هغه باندې ډالرې واخیستلې هغه ډالرې چې دي په هغو ډالرو باندې بیا دوی اورنج او میټرو په لاهور کې جوړولي. خو دنیا ته دا ښکاره کول چې دلته موږ 80,000 خلک قرباني ورکړو حالانکې هغه د ملیشي ځوانان چې به مړه کېدل هغه هم پښتانه وو هغه د طالب په شکل کې چې به مړه کېدو هغه به هم پښتون وو هغه په جرګې کې چې به کوم خلک مړه کېدل هغه په سکول کې په سړک باندې دا به هم پښتانه وو. نو بیا دلته یو لویه پروژه وه بین المللي پروژه وه د سیپیک په نامه باندې یعنی دا ټوله غټې مسلې اغزنتار او سیپیک او چاونۍ او په انرژي باندې قبضه د پښتنو ډي انډسټریالایزیشن کول خلک دې ته مجبوره کول چې هغه کراچۍ او دوبۍ او نورو ځایو ته ولاړ شي دلته مهاجرت وکړي په هغه پسې. دا مسله به تاسې څنګه راټوله کوي په جرګې کې؟ ګوره دا ډېرې اهمې مسلې دي. پښتون بحیثیت قوم اوس په مزدور قوم بدل شوی دی. دا چې د پاکستان یا د سعودي یا د عربو څه کارخانې دي په دې ټول نږدې سیمه کې اوس خو د استرالیا پورې رسېږي یورپ ته هم ځي. پښتون بحیثیت قوم مزدور دی او داسې څه تعمیر شوی دي که د لاهور دي که د کراچۍ دي که د اسلام آباد دي که د فیصل آباد او د نورو ښارو دي کې کارخانې دي حتی کې دا چې موږ وایو چې دا ګډاني ده او شپ بریکینګ هغه دي انډسټریانې دي
په دې کې لوی تعداد سیدي هغه د پښتون دي، که بیا عربو ته تللي دي هم پښتون دي خواریکش. او د محکومي لوی نشانی هم دا ده چې د دغه وطن د دونې خواریکش ولس دا په خپل وطن کې چې څه کارخانې وي، یو چارسده شوګر میل به وو، هغه یو ځای به بل یو د هرنایي ولن میل به وو، داسې هر ځای کې د نمونې دپاره یو نه یو کارخانه او دوی هغه هم ختم کړي، هغه هم فارغه کې له منځه یوړې. ټول وطن سیدي هغه مزدور باندې بدل سو او زموږ په ټول وطن کې بالکل ستا خبره زه تاییدوم چې هیڅ قسم صنعت نشته. دا ګدونه مازی په دې کې به کارخانو په پلان به هم جوړ سو، هغه به هم سو، خلکو به انویسټمنټ هم وکړ او امید به هم اوس دا به جوړیږي، یو زونونه به جوړیږي. دا هیڅ ونه سو. دا چې ستا د سپیک خبره وکړه دې ته هم دا زموږ ټول دا اوس دا زموږ ملي اتل شهید شو عثمان خان، دا د سینټ تقریرونو ته راواخه، دا زموږ د نورو نمایندګانو د هغو ټول زور پر دی و چې دا سپیک دا دوري لوی منصوبې د انرژي غه د اقتصادي زونونو غه او پښتون وطن ته نه لسره هغه روټ ورکوي، نه هغه سړک ورکوي، نه هغه ریلوي ورکوي، نه هغه د انرژي دپاره د بجلی او د دې هغه ورکوي بجلیګرونه ورکوي، او نه بیا د صنعت لپاره صنعتي زونونه ورکوي. او دا ټولې واړول پنجاب ته واړول یا سیند ته واړول، پښتون هم بې برخې کړی دي، بلوچ هم بې برخې کړی دي. خو دا خو ګوره د غلامۍ تر ګردو یو غټ نشانی دا د ستا زموږ قوم سیدي ستا پښتون افغان دا دوی پسمانده ساتي، دوی د وطن د وسایل د قدرتي وسایل دا د په خدمت کې نه لکوي او د تعلیم نه لکوي، دای په فوج کې برتی کوي، د عسكر پیسې ته برتی کوي، لکه د زموږ زیلی دي د کرک او د مروت او د اټک او د زموږ ګرد د میوالي غا دا ګرد یعنی په خوانی افغانستان دي زموږ د دې دا تر هغه د جیلم تر غاړې تر هغه پورې پټوهار سیدي یا دا ګرد د دې ټول دا ګردي علاقې دا صرف د ریکروټمنټ لپاره دي، د فوجي عسکرو لپاره. افسران د پنجابي دا به ټیکا خان لیولي، جنرال ټیکا خان ولې چې دا زموږ دغه بدقسمتي ده چې زموږ دغه ضلعې سیدي دا د عسکر دلته تیاروي، لیکن افسران د پنجاب دي، د سنټرل پنجاب دغه علاقو راځي. نو دا خو هغه خبره ده، دا هغه شان دي چې موږ به خپل جرګه ته وړاندې کوو، د خپل وطن وسایل به ورته وړاندې کوو چې ستا څونه درانه وسایل دي، ستا څونه د دریابونو د دې څومره ارزښت دی، د اوبو چې د ټولو زندگی پر هغه روانه ده، د پنجاب هر بوټی هر درخته، د سین هر بوټی هر درخته د پښتونخوا وطن په اوبو باندې آباد ده، حتی د دوی انډستری د پښتانه په اباسین آباد ده، د کراچۍ د چشلو اوبه ده، د پنجاب د دې ټولو ښارونو د چشلو اوبه اوس دوی له پنجاب ته لیام اسلام آباد او پنډۍ ته لیام اړول غواړي. دا زموږ ډیر لوی دولت دی، زموږ اوبه بیا د هغه بجلی دا اوس پښتونخوا وطن کې ګیسونه دي، ورته خوا وطن کې پټرول دي او بیش قیمته ډیر لوی پیمانه باندې ذخایر دي د معدنیاتو. دا زموږ کویلې ته نه ویني، د جنوبي پښتونخوا سیل هغه د پرنګي له زمانې زموږ کویلې روانې دي، تر اوسه پورې لا نه ختم کیږي. لیکن اوس دا دي چې موږ پر دغو شانو دومره قبضه وسوه چې زموږ لکه سماولنګ زموږ په کویلو باندې فوج ناست دی، د هرنایي او د شارګ او د دوکي پر کویلو باندې فوج ناست دی. دا چې په دې نور ملک نور اوس دا په دا چې منځنۍ پښتونخوا ده، دا چې خلک ورته خوشاله اوس دا موږ انضمام کوو او دا به وکیل براسي، دلیل براسي، اپیل براسي. اوس تا د هغې حالت معلوم کې هغه کې یو شی نسته، مرکز وای پاټاله ما سره نه ده، صوبې وای دا له ما سره نه ده، د لسو کلو یو وخت مقرر کړی، دا وخت کې تر پخوانی اف سی آر بدترین نظام پر هغه باندې مسلط دی، لیکن یو کار په خلاص مټ روان دی، هغه د پاټا د منځنۍ پښتونخوا د هغې معدنیات دي، د هغې وسایل دي چې د هغې لوټ روان دی او مسلسل روان دی. داسې هغه یعنی رایتا علاقه یې بلله، داسې ګوره په بنو کې په کرک کې چې څومره زموږ د ګیس ذخایر را پیدا شوي دي، اوس پټرول را پیدا شوي دي، یورینیم را پیدا شوي دي، دې باندې مسلسل قبضه ده او ټول منتقل کیږي و نورو علاقو ته، پنجاب ته حواله کیږي. نو دا خبرې خو موږ ټول خپل قوم ته
او خپل جرګه کې جرګه به وي د دې دپاره چې هغه زموږ د خپل ملي وحدت خبره وکړي، زموږ د سر و مال د عزت او د ناموس د دفاع خبره وکړي. دا چې تاسو وینئ دا دومره لوی تحریک چې زموږ را پیدا شوی دی، پښتون تحفظ مومنټ را پیدا شو، دا خو دا ټول وطن تر تیغې وایستلی، په لکونو خلک یې قتل کا، په لکونو خلک یې له کورو راوایستل، اخر کې حتی زموږ عزت و ناموس ته لاسونه واچول. نو بیا داسې یو حالت را پیدا شو چې بیا له دې څخه پښتون تحفظ مومنټ راوزېږېده. دا د تاسې ګورئ دا ټول کام پښتونخوا ملي پارټي په سر کې له دوی سره ودرېدله او دا د دوی دا د لکونو اجتماعات چې خپلې مطالبې کوي، د پاکستان د آئین عین مطابق مطالبې کوي چې زموږ قتل عام د بند سي او زموږ وطن کې د ماینونه ختم سي، زموږ خلک سي په زور له خپلو کورو را بې دخله سوي دي، دا د بیرته خپلو کورو ته واپس سي، دا چې زموږ کورونه م نړولي دي، زموږ بازارونه م نړولي دي، دا د بیرته را آباد سي، دې خلکو ته د خپل تاوان ازاله وسي. دا ټولې خبرې دا د ګډ قوم مشترکې خبرې دي، دا د هرې پارټۍ د هرې پیشې د هرې طبقې د پښتون افغان دا هغه خبرې، دا د ملي مسلې دي، دا د دینی مسلې دي، دا فریضه ده د ملي هم دینی هم چې د خپل وطن د دې شانو دفاع وکړي او وحدت راولي، یووالی راولي او دا خپل خبره یې وکړي، خپل مطالبه یې وکړي او بیا پر مخ باندې د هغې د منلو دپاره د عملي کولو دپاره بیا نور هم اقدامات وکړي. جرګه به متفقه قومي فیصلې کوي او د بحث مشورې وروسته به کوي، خپلو مسلو ته به اولیت ورکوي چې ډېرې اهمې دي هغه به ټولې بحث کوي او چې هغه پاتې دي هغه په راتلونکي وختو کې بحث کوي او داسې نظام به جوړوي چې دا خپلې فیصلې د جرګې دا بیا پر مخ باندې بیا د هغې دپاره تحریک هم وچلوي، دا عملي هم کوي، دې دپاره که بیا جلسې او جلوسونه پکار وي، که هړتالونه پکار وي او که بیا نورې جرګې پکار وي، دا هم وکړي او د قوم په حیثیت پر هر محاذ په هره علاقه کې په هر هغه باندې دا راپورته کړي او هغې دپاره خپل یعنی قومي خبرې او قومي مطالبې راوړاندې. مننه رضا لالا. موږ 4 کاله په پاکستان کې کوشش دا وکړو چې پاکستان ته مرکز ته فوج ته د دوی عدالتونو ته قانون وروښیو. موږ وایو چې د عین په دایره کې دا وکوه، خپل قانون ومنه، خدای ته وګوره، دا وکوه وکوه. هغه ښه په خپل قانون باندې پوهېږي، خو تر اوسه پورې زموږ په هغه خبره داسې ده، خصوصا موږ په 21مه پیړۍ کې یو، هندوستان په 20مه پیړۍ کې تقسیمېدو نو تر هغه له مخه کانګرس هم خپله مقدمه وړاندې کړې وه، مسلم لیګ هم مقدمه وړاندې کړې وه. د جنا صاحب 14 نکات د هر چا په یاد دي، زموږ د ماشومانو په یاد دي چې جنا کې 14 نکات، دا 14 نکات چې دا ټول شیان راټول کړي وو، دا یې ساده کړي وو، اسانه کړي وو. هغه چا چې دی مانو د مقدمه یې منله د هغو خلکو دپاره دا کار اسانه وو. بیا بنګالیان راولاړ سو، د مجیب 6 نکتې یې وړاندې کړلې دي. په دې 6 نکته کې یعنې دوی سمندر په کوزې کې رابند کړی وو، دا یې خپل کام ته کېښولې او اسلام آباد ته یې هم کېښول چې دا زموږ مطالبې دي. آیا دا موږ چې کومې خبرې کوو د وسایلو، د پرزیکیوشن، د ورکو، د وهلو، د جینوساید او دا ټول، آیا پښتنو ته دا ضرورت نه ده چې موږ یو خپله مقدمه په داسې اسانه پوینټونو کې اوس رایوځای کړو چې دا زموږ د هر ماشوم، د میرمنې، د لوستي نالوستي، د هر چا ورباندې سر خلاص شي، چې دا زموږ ملي مقدمه وي، که هغه د سند په باره کې وي، که هغه د هیومن رایټس په باره کې وي، که هغه د سیاست په باره کې وي، که هغه د وسایلو په باره کې وي، دا ګډ شیان موږ را جمع کوو او دا زموږ ملي مقدمه وي. بیا لکه تا چې وویل چې هغه دپاره که جلوس وي، که جلسه وي، که خو بیا ورسره ګورو. آیا دا جرګه به په دې کې کامیابه سي چې زموږ ملي مقدمه په اسانو ټکو کې وړاندې کړي؟ بالکل به کامیابه سي. ګوره اوس خو شعور ډېر مخته تللی دی. پښتونخوا ملي پارټي دغه یو کار کړی دی په دې، که زه دا وایم چې زموږ فرهنګي په وخت کې هم دا تجربه وسوه چې ټولې قربانۍ پښتون قومي تحریک وکړي، د باچا خان او د خان رشید عبدالصمد خان په مشري کې پښتون تحریک قرباني وکړي او بیا ازادي و نورو قومونو ته ورسېدله، موږ ته نه.
بیس پاکستان جوړ سو هم نېشنل اول پارټي کې تر ټولو سترې قرباني زموږ د قومي تحریک وي. د پښتون قومي تحریک جیلونه وو، د دوی مرګونه وو، د دوی ستړي وي، د دوی حرکتونه وو چې ټول تحریکونه یې چلول. لیکن بیس پاکستان کې امریتونه مات سو او 1 یونټ مات سو. اویا کې صوبې جوړې سولې. بنگال خدا لکه تا چې ویلې هغه خو خپل ازادي حاصله کړه، موږ ته هیڅ پلاس نه راغه. نو پښتونخوا ملي پارټي د خپل تاریخ له خپل تجربو دا زده کړه وکړه چې موږ په خپل قومي او وطني بنیادونو باندې د خان شهید له وخته خان عبدالصمد خان په مشرۍ کې موږ قومي وطني بنیادو باندې خپل پارټي جوړ کړه او هغه کې دغه مطالبه کاغذ موږ د وطن د ملي وحدت خبره ولا چتراله تر بولانه چې زموږ خپل تاریخي وطن دی د پښتون افغان، دا زموږ د پلرونو د نیکونو د زراو کلو ملکیت د سر په بای ساتل شوی دی. د دې مالکان به پښتون وي، افغان به وي. دا به زموږ خپل متحده قومي صوبه د پښتونخوا او افغانیه او پښتونستان په نامه. بیا دغه زموږ د وسایلو دغه پښتونخوا ملي پارټي په دې ګډو قومي تحریکونو کې کدا پښتون بلوچ سندھی پرنټو ک بیا د پښتون بلوچ سندھی سرایکی محکومو قومونو تحریک پونمو او ک بیا هر یو تحریک دی. موږ دغه خپل خبرې زموږ خپل اوبه، خپل بجلی، خپل ځنګلات، خپل معدنیات، دا خبرې موږ دومره کړي دي، دومره مرازوندې کړي دي او دا ټول وطن تم د دې اهمیت، د دې قیمت او ارزښت د هر څه بیان کړي دي. او دغه سي د آزاد افغانستان لکه تاسو مخکې خبره وکړه، د افغانستان د دفاع په سنگر کې پښتونخوا ملي پارټي درېدلې ده، د افغانستان د استقلال او د ازادۍ او لکه دا چې ډیورنډ خبره تاسو وکړه. حقیقت دا دی چې دا پرنګي هم دا خبره منلې د خپل تاریخي اسنادو کې چې دا ډیورن تس دومره یو شی وو چې پرنګي ول دا زما د اثرو نفوذ علاقه ده او هغه بیا د آزاد افغانستان د واکدارانو د اثرو نفوذ علاقه ده. د دې تر مابین دا ټول په لکهاو خلک به دا لکه په زمي به ټول افغان به راتله دلته اباسین ته او په دوبي به احترامو پورې تله. دا هیڅ بندشونه نه وو. دا یعنی موږ خپل دغه د تقسیم د پښتانه د افغان دا موږ هر وخت کې غندلې دي د کدا په پاکستان کې دننه وو چې په جنوبي پښتونخوا، په بریټیش بلوچستان، په ټرایبل ایریا او په نارث ایسټ فرنټیر او په پنجاب کې موږ تقسیم. نو دا خبره اوس خلک په دې خبر دي. دا چې د اغزن تار مسله را پیدا شوې ده اوس ګوره دا د تاسو ویني چې هغه خلک چې دا 40 کاله د پنجاب د استعماري منصوبو دغه د سازشونو ښکار سو او په خپل توپکو یې خپل ولسونه تباه کړه او خپل وطن یې وسازه، په بمونو یې تباه کړي، په مرګونو یې د زموږ ټول خلک قتل کړه. نن دا د دوی تم ثابته د سی ډیورنډ باندې اغزن تار دی او هغه تر ټولو لوی و دوی ته دی. دا لکه تاسو خبرې وکړي دا افغان په هیڅ قیمت نسی منلی او دغه خبره ده چې دا اوس جرګه چې د دې کم یعنی د زموږ د وطن تباہي او بربادي دي په هغه کې یو تر ټولو لوی خبره هم دغه ده چې هغه خلک چې تر اوسه د ډیورنډ په تاوان نه پېدل، د دې وطن په تقسیم نه پېدل، اوس هغه د نتیجه ته رسیدلی دي چې په موږ خو د ژوند ټولې لارې بندې شوې. زموږ خو داسې حالت رالی محکومي دومره ښکاره ورسوله چې هغه خپل مسجد ته نسو تلای، خپل تربره ته نسو تلای، خپل ادارې ته نسو تلای چې د ډیورنډ په بل غاړه ده، خپل کور کلی ته نسو تلای. او دا یو کس نه دی، دا یو کلی نه دی، دا په میلیونونو انسانان دي. او بیا د دې منصوبې نور چې اثرات دلته پر وطن دا دی ولې د زموږ ښارونو دی ولې تباه کړه. دا زموږ تجارت وو، زموږ تجارتي مرکزونه وو، کدا له افغانستان سره وو، کدا له ایران سره وو، کدا له نور نړۍ سره وو. اوس موږ کام په دې خبر دی چې په موږ تجارت بند سو. پښتون زیات هیڅ امکان نه لري چې د تجارت کوي او د یو ملک مالونه به بل ته وړي. دا چې موږ په زراو کلو کړی دي، له هغه سمرقند، بخارا څخه تر کلکتې تر نیپال تر هغه پورې به موږ تلو. د هغه بیا چې هغه پخوانی په تاریخ کې چې له روم څخه به تر چین پورې موږ تلو او دا ټولې لارې به د پارتینو د پښتنو د افغانانو په کنټرول کې وي او دا زموږ تر ټولو لوی صلاحیت د تجارتونو. لیکن دا اوس پر موږ د لارې ګډ سره بندې کړي او دا د اوسم چې خپل وطن را ورک کړو، را کډه کو، را بارې کو. اوسم په سند کې نه لکی، په پنجاب کې نه لکی، په روزګار تم نه لکی. یو ځای هم باقاعده په شناختی کارت په بانه باندې
هر ورځ پښتانه نیول کیږي وهل کیږي ټکول کیږي او دې ته مجبور کوي پر د باندې اوس په پنجاب کې روزګار بندي په سند کې بندي حتی اوس موږ بیرون ملک سي موږ کوم امکانات هغه ختم شوي دي نو دا وخت کې زموږ د بقا مسله د قومي وجودم د پښتون د افغان زموږ د عزت او د ناموس د دفاع مسله ده زموږ د ټول وطن د وسایلو د هغې د دفاع مسله ده او بیا دغه سي لکه څنګه چې زموږ اوس دا وخت کې پر موږ د روزګار ذرایع بند دي موږ ډېر لوی ملت یو په کروڑهاو خلک موږ برته شماري څوک نه مني نه چا کړی ده دا اوس ټول د سهار ماښام د ډوډۍ له مسلې سره مخامخ دي په مزدوري پیدا کیږي نه او د خپل وطن رزق روزګار پر موږ بند کړی دي لکه تاسو چې مخکې ول کارخانه موږ ته نه رایله کوي زراعت موږ ته نه رایله کوي زموږ نهرونه نسته زموږ ډیمونه نسته زموږ چې هغه مالداري بم وزې او میږې او غواوې او زموږ خپل چې نور په زراو کلو چې زموږ کم یو لوی معیشت و هغه د کاتسالۍ له وجې پر موږ باندې اوس هغه ختم شوی دی دا وخت چې زموږ د کام څه حالت معاشي بربادي تباهي او څه نمونه چې موږ ناسیاله سوي یو او څومره چې موږ له خپل قومي واک اختیاره له سیاسي واک اختیاره له جمهوري واک اختیاره له خپل ثقافتي واک اختیاره چې موږ محروم یو په نړۍ کې هیڅ یو قوم په دومره بدحاله حالت کې دا وخت کې نسته نو زموږ دا حالت دی موږ د خپلې قومي جرګې او مخ ته دا خبرې ټولې وړاندې کوو او دا اپیل به ورته کوو چې دوی پر دې باندې په یو زړه په یو خوله او په یو متفقه قومي فیصله باندې وا پریکړې وکړي او بیا پر مخ باندې موږ لاړ شو رضا لالا په پاکستان کې میجارټیرین دیموکراسي ده چې په هغې کې پارلمان ته د پنجاب دومره غلبه ده چې که دا درې سره ملتونه راټول هم سي بیا هم په پارلمان کې د دوی خبره نه چلیږي نو د هغه متبادل زموږ دا لویه جرګه ده دا د پښتنو خپل یو انډیپینډنټ پارلمان هم کېدلی سي بالکل آیا دا به ستاسو اولینه او اخرینه جرګه وي که به د دې فالو اپ کوئ دا به بیرته انسټیټیوشنلایز کوئ لکه څنګه په تاریخ کې چې راغلی دا به هر 15 کاله وروسته کوئ هر 10 کاله وروسته به کوئ دې دپاره به یو اداره جوړوئ څنګه به کوئ دې دپاره کوم طرز عمل کوم طریقه کار هم ټاکلی ده ګوره پښتونخوا ملي پارټي خو دا کوشش وو دا جرګې له موږ وځنډېدلې ځکه زموږ چیرمن محترم محمود خان اڅکزي به بار بار دا خبره کوله چې موږ ته د جرګو ضرورت دی په دې محکوم وطن کې هم په آزاد افغانستان کې هم او د نړۍ پر سطح هم پښتون افغان ته دا زموږ مسلې ملي مسلې دورې اوس عامې سوي دي او دورې سنګینې سوي دي چې موږ ته د جرګو ضرورت دی زموږ خواهش دا و چې د پښتونخوا وطن ټولې سیاسي پارټیانې په ګډه یو ایجنډا تیار کړي په ګډه باندې دعوت وکړي ټول قرباني سي او د کام ته د ټول قوم ګډي قبيله او ګډي فرقې او ګډي پیشې دا راوغواړي د وطن خپل اقلیتونه راوغواړي کاغه هزاره دي کاغه کوهستانه دي کاغه انتکو ویونکي دي دا ټول نمائندگان موږ راغون کو او پر دې خبرو باندې فیصله وکړو نو اوس هم چې موږ دې جرګه ته ځو ګوره بل چاره نستا ځکه زموږ د جرګې تاریخ هم دغه دی او دا تر ټولو یو بهترین فورم دی زموږ د کام او هغه چې فیصله وکړي هغه فیصلو ته دومره تقدس دی چې دا قوم بیا د هغه د منلو لپاره ډیر په اسانه باندې بیا د تیاریږي د زموږ ټول ولسونو چې راغړي نه ویم موجود نه ویم هغه د زما د جرګې فیصله ده نو یقینا پر مخ باندې ګوره دا صحیح خبره ده پاکستان کې په دنیا کې د فیډریشن نسته چې په هغه کې د یو قوم اکثریت وي دا لویږي پاکستان دی چې په دې کې پنجابي وایزات فصل کې 8-50 د اسمبلی د قومي اسمبلی او هیڅ کله د دې ته تیار نه دي چې دا د قومونو سکم ایوان د سینټ چې هغه ته د قومي اسمبلی برابر اختیارات ورکړي اول ور صوبایي خود مختیاري نه مني دا چې اوس د اویا کلو د جدوجہد بعد اتلسم ترمیم کې نیمه صوبایي خود مختیاري نیم حق ملکیت او نیم جمهوریت حاصل شوی دی او موږ ډېر په خوشاله یو د محکوم قومونه هغه له عملي کولو ته نه لکې اگر چې دا ترڅو پورې سینټ او قومي اسمبلی اختیارات برابر نه
وزیر اعظم د سینټ په منځوري نه راځي، بجټ د سینټ په منځوري نه منځوريږي، تر هغه وخت پورې دا مسایل دا د قومونو دا ستونزې دا کله هم نشي حل کېدای. اگر چې دا د 46 په کابینټ میشن کې دا تجویز وو، هغه وخت کې چې د پاکستان او هندستان لپاره یو لوی فدریشن تجویز شوی وو، دا چې دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات چې دا څلور محکمې بل فدریشن سره نور ټول اختیارات به وریاستونو ته و فدریټینګ یونټس ته قومي وحدتونو ته باغه حواله کیږي. دا خبره ته خو لا تر اوسه موږ رسیدلې هم نه یو، لیکن دا خبره ده چې اوس حالت داسې راغلی د بلوچ هم، د سندي هم، د سرایکی هم، او دا پونم په دې کې ډېر یو تاریخي رول ادا کړ. د پونم منشور او د پښتون بلوچ سندي فرنٹ چې کوم منشورونه وو، هغه هم دغه خبره وو چې پاکستان به یو داسې فدریشن وي چې په دې فدریشن کې به قومونه برابر وي، د قومو یعنی دلته به فوج برابر وي، دلته به بقاعده په روټیشن باندې بقاعده کنفدرل سیاست طریقه باندې د خلکو دنیا د دې مسلو حل را پیدا کړی دي چې یو صدر سو بل اور بابل صدري، چې یو وزیر اعظم سو بل اور وزیر اعظم لا بل راځي. دا خبرې اوس پر ایجنډا دي، بالکل په دې شک نسته، دا راغلي دي. او د موږ د قومغه ګوره د موږ ملي اتل عثمان خان شهید د دې پی ډی ایم په مجلسونو کې په غونډو کې دا تجاویز وړاندې کړه. د مشهور تجاویز دا او سراسي دا پاټیان ټول واده وکړو او دا ولیکو لیک وکړو چې قبل ور مارشاله لګیدل په دې ملک کې بیا به قومونو ته د حق علایدګي حق حاصلي. دا د تجویز وړاندې کې چې راسي دا پاټیان په دې اتفاق وکړو په دې ملک کې به فوجونه برابري، د ملک په دې ادارو کې به نمائندګي برابري د فدریټینګ یونټس د قومي وحدتونو. نو اوس دا خبره د خپل قوم د پاره به موږ یقینا دا خبره وړاندې کوو په دې ملک کې بس موږ دا وخت زموږ څه حیثیت پښتون د دې قوم د دې پاکستان تر ټولو لوی قوم دی، د خاور ډېر لوی خاور د ګور 1.5 لک مربع میل علاقه پښتونخوا وطن ده او د آبادی د کروڑاو په تعداد کې د بیا د خواري کش دی، بیا د دې قربانۍ کې تر ټولو په اول سر کې ولاړ دی. لکه مخکې ستا خبره وکړه دا دوی چې وایي دهشتګردي کې موږ 80,000 خلک مړه دي، اوس وایي 80,000 دي. په دې 80,000 کې 80 کسان دوی نشي ثابتولی چې دا به د بل قوم وي، که هغه فوجي مړ دی هم هغه پښتون دی، که هغه لیویز مړ دی هم، که پولیس مړ دی هم، که هغه اف سي مړ دی هم، او بیا ولس دی هغه خو دوی پښتون په دې ټول وطن کې. نو زموږ قرباني تر هر چا ډېره ده. نو موږ به د خپل په دې قومي جرګه کې به موږ یقینا دا خبره به کوو چې په پاکستان کې باید زموږ ملي وحدت ومنل سي. پښتون په یو قومي اسمبلی کې یا په یو صوبایي اسمبلی کې په یو سیکریټریټ په یو ډایریکټریټ کې راځي او په خپل نامه په خپل تشخص راځي چې دا زموږ خپل وطن خپل قومي طاقت وحدت پر یو ځای سي او په ملک کې قومونه برابر وي. او په پاکستان په ایوان اقتدار کې پښتون په خوا لږ ډېر یو برخه به اوس خو نه په ایوان صدر کې پښتون ستا، نه په ایوان وزیر اعظم کې ستا، نه په داخله کې ستا، نه په خارجه کې ستا، نه په وابډا کې ستا، نه په یو کې په یو اداره کې چې د اهمیت وړ د پښتون داغي نمائندګي نه لري. تاسو فدرل سیکریټریان معلوم کړئ په دې په سلط بنزدې یا اتیات بنزدې سیکریټریان پښتون په کې دوه وي یا په کې درې. دا چې موږ په تعلیم کې هم د ډېرې د مقابلې خلک یو، نو موږ به دا خپل خبره بالکل وړاندې کوو. دا خبره به یو هم پاتې نشي په جرګه کې به په دې 3 ورځو کې به د ترجیحاتو پر بنیاد به موږ د خپل قومي غټي مسلې په هغه کې د افغانستان مسله هم په اول سر کې ژدو، د خپل ملي وحدت دا وخت زموږ وطن تر 15 اگست د مخه دغه افغانستان چې اوس 6 میاشتې کېږي دا په نړۍ کې تر 80 ملکونو زورور افغانستان وو. د فوجو په معنا کې هم، د سیاسي اقتدار په معنا کې هم، د معیشت په حواله هم، د پارلیمان په حواله هم، د ترقۍ په حواله هم. لیکن اوس افغانستان دا وخت کې موږ سټیټ نه لرو، موږ ملي سټیټ نه لرو او موږ هیله لرو چې افغان به دا ټول افغان به تر دې طالبانو صاحبانو پورې دا ټول به اوس د دې احساس وکړي چې موږ پر کوم ځای ولاړ یو او باید چې بیرته افغانستان د افغانستان موږ ملي سټیټ بحال کو، موږ ملي ادارې بحال کو،
خپل ملي فوج بحال کو، ملي پولیس بحال کو، خپل پارلیمان بحال کو، خپل منتخب پارلیمنت په وجود کې راولو، د دې خپل باتور ملت د دې خپل ملي غرور بیرته بحال کو، او امشر محمود خان بار بار وایي چې دا پریکړه وکړو، فیصله وکړو چې هیڅوک به زیات په افغانستان کې زور نه کوي. دا زور موږ یو د بل خلاف، دا د دنیا ریکارډو مات کې 40 کاله، دا د دنیا ستر قوتونو میدان ته رااله، دا ګډ جنګونه موږ یو د بل خلاف وکړه، که د انقلاب له طرفه وو، که د انقلاب له مخالفینو له طرفه وو، که د افغانستان حکومت وو، که بیا اپوزیشن وو، دا ټول جنګونه موږ وکړه. که قهرمانان وي زیات ټول قهرمانان یو، که د قربانۍ والا یو ټول یو، که د ځان ته افتخارات دعوی کوو دا د موږ د ټولو دي. لیکن دا وخت کم حالت سره افغانستان دی، هغه موږ ملي استقلال، موږ ازادي، موږ خود مختیاري، دا د اوس په میلیونونو انسانان، دا باتور افغان د دومره ودان وطن خلک، دا د ماښام ډوډۍ اوس نه لري، اوس بچان خرڅوي، سوال کوي سهار ماښام، دا چې ټوله دنیا موږ په دې امید وي چې موږ ته به او خدای خبر څوک به څومره خیرات راکړي چې موږ د ماښام نفقه خپلو بچانو ته ورکړو. دا مسله بشدو، د دې محکوم مسله بشدو، د دې اغزن تار مسله بشدو چې دا د افغان دپاره د منلو وړ نه ده، د هیڅ افغان دپاره. موږ فرهنګي هم داسې تقسیم کړي وو چې دا ټولې علاقې دا به د ده د اثر علاقې وي، هغه به د آزاد، لیکن تګ راتګ دا د میلیونونو انسانانو تګ راتګ کله هم بند شوی نه دی. پښتانه به وا په ژمي به راتله اباسین ته او په دوبي به تر امو پورې روانو. دا زموږ قدغن، زموږ په دې دا تار دې کرښې موږ کله هم بند کړي نه یو. دا د اوس هم غلامي دومره ښکرور سوه چې دا د اوس موږ دا هغه نه ځي، دا هغه د بټیرانو ته څه وایي که نه، دا بټیران خو دا دوی تر 6 فوټه بالا پرواز نه شي کولی. مړزان اوس دا د لشکر لوڼو دا ډېر باتور سړی په دې کرونا کې اوس په پاسو خواره کوي. د ولې چې ما وزړل دا د قمردین اوسېدونکی دی، دا د دې مړزانو د دې بټیرانو دا سیلونه دا پر ژو باندې راځي، د قمردین باندې راځي. هغه ول دا سیلونه به راغله د اغزن تار سره به ولګېدل، ځینې به مړه سو، ځینې به هغه سو. دا اغزن تار څومره دی، داسې په زرهاو کلونو چې ګر سره موږ نه وو دوی به وو، داسې دا د پرندګانو، داسې د مرغانو، داسې د بټیرانو، داسې د تیترانو، داسې دا سفرونه به دا زموږ پر وطن باندې روانو. اوس پنجابي استعمار پر دوی لار بنده کړې ده. لشکر لوڼ ول ما وزړل چې خدای موږ محکومي کم ځای ته راله چې اوس بټیران هم پر موږ نشي تېرېدلی، او لوڼ او سلیمان خیل خدا دې په هغه باندې نشي اویشتلی. هغه دا خبره کوله. اخري سوال رضا لالا، د پښتانه د افغان مسله همیشه ځایي پاتې سي، لوکل پاتې سي، دنیا په دې باندې نشي خبره. دا 21مه پیړۍ د انټرنیټ زمانه ده، د میډیا زمانه ده، د تعلیم زمانه ده. آیا تاسو په دې جرګې کې به انټرنیشنل کمیونټي ته هم د مبصر په توګه باندې د کتونکي په توګه بلنه ورکوي چې یا له سفارتونو څخه دوی کلتوري آتشې راولیږي، یا د میډیا داسې نامتو جرنالستان چې په نړیوالو ادارو کې کار کوي هغه راسي، یا د هیومن رایټس د سازمانونو یا د ملګرو ملتونو، دا چې دنیا په دې د پښتانه په دې سوال خبره سي. اوس خو پښتون مړ هم دی پړ هم دی، دا ترتیب هم نیولی دی. دا ستاسو د توجه ډیره مننه. موږ به دومره توجه نه کړی لکه تاسو زموږ توجه را جوړه کا. د میډیا څه چې موږ د مشهورې رسنۍ دي، ادارې دي، دې ته خو موږ په پام کې لرو چې دې ټولو ته به دعوتونه ورکوو. په کار دا دی چې موږ ډیپلومیټو ته هم ورکړو، هیومن رایټس والا ته موږ یقینا ورکوو، د خپل وطن سکالرانو ته ورکوو. ستا د دې ادارې له لارې به موږ اپیل کوو چې څه دا زموږ خلک دي هغه په کار دی چې په خپلو وسایلو، په خپلو ذرایعو باندې د دې جرګې په حق کې خپل رول ادا کړي. او موږ ګوره موږ دعوت که چاته نه وي رسېدلی، دا زموږ د مشر خبره درته کوم، د محترم محمود خان خبره درته کوم چې دا نه د ضروري چې چاته زموږ پیغام یعنی دعوت ورسېده هغه به راځي او بل به نه راځي. موږ هیله به دا وي چې زموږ د وطن سکالر او زموږ د وطن د میډیا خلک، زموږ صحافیان
او د دغسې ادارو خلک دا راسي او بیرون ملک کې زموږ خلک دي موږ دا غواړو چې په هغه کې دا شرکت وکړي او که دا امکانات به موږ انشاءالله پیدا کوو چې دې کې دا امکان هم پیدا کړو چې ځینې اهم کسانو ته د نړۍ په نمایندګي باندې چې افغان دی د هغو هم که دا د افغانستان دی که په نړۍ کې نور دي چې هغه په خپل ذریعہ باندې په ویډیو لینک په ذریعہ باندې خپل اظهار وکړي دا خپل فکر وړاندې کړي خپل تجاویز وړاندې کړي جرګه ته نو دا تاسې کومې خبرې ماته وکړي دا د خلک ملګري اوري انشاءالله دا کمی به اوس موږ پر کوو چې انساني حقوقو والا ادارې او بیرونی چې کوم دلته یعنی مختلف ادارې دي موږ به دا کوشش کوو باوجود د دې چې قدغنونه به وي امنسټي انټرنیشنل د یونایټډ نیشن چې کوم ادارې دي چې دا د ورکو خلکو ته پوښتنې کوي بالکل یا باید خبره شي د پښتانه په کې څوک دي خبر بالکل ګوره دا منظور پښتون دا تور وکړه چې دا شان ډېر په ریکارډ راوړي دي دا وخت کې هم موږ په زرهاو خلک یعنی کم از کم 8000 خلک چې په دې کې یو څه زره بیا د تحریک په ذریعہ د پښتنو دا آزاد شوي هم دي راغلي هم دي بیا هم په زرګونو خلک ورک دي د پی ټی ایم په هر په جلسه کې بقاعده زنانې ولاړې بچان ولاړې زما پلار نسته زما ورور نسته نو دا بالکل صحیح خبره ده چې دغه په حواله هم او دا نور چې موږ ګوره اوس هم ټارګټ کیلینګ روان دی هر ورځ اوس هم په دې ټولو منځنۍ پښتونخوا کې مرګونه دي بې ګناه خلک وژل کیږي هر ورځ داسې واقعات کوي چې ماینونه لا ډک دي وطن له ماینونو هغه بچان پکې قتل کیږي پر خلکو باندې هغه والوزي د څوک د چا پښه پکې لاړ شي د چا سر پکې لاړ شي نو دا حالت زموږ د وطن روان دی د هیومن رائټس چې انساني حقوق ادارې دي که عالمي دي که ملکی دي پکار دی چې موږ به خامخا دوی ته دعوت کوو او ستاسو له لارې به موږ اپیل هم کوو چې د دوی زموږ په جرګه باندې د دوی پکار شي نظر وي او دوی راسي خپله یعنی ویم ګوري نظارت هم وکړي چې دا څنګه جرګه ده په دې کې څنګه نمایندګي ده موږ کوشش کوو چې هر څوک راوغواړو چې دا زموږ حالت وویني او دا زموږ مطالبات د قوم په حواله زموږ مطالبات واوري او ویني چې خلک څه غواړي زموږ ډېره مننه رضا لاله ډېر خوندور ډېره مننه تشکر ډېر مننه خوشاله اوسئ نه څه د ستاسو مننه ډېر مننه تشکر تاسو ژوندي اوسئ خدای مو خوشاله لره تاسو کامیابي غواړو خدای مو جرګه کامیابه کړي مهرباني ډېر مننه خدای په امان الله دې مل